او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي. بیا که تاسې په هغو کې اهلیت ولید نو د هغو شتمني هغو ته وسپارئ. داسې هیڅکله مه کوئ چې د انصاف له حد نه تېری وکړئ او له دې ویرې نه د هغو شتمني په بیړه بیړه وخورئ چې که هغوی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي. د یتیم کوم سرپرست چې بډای وي هغه د له پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کوم چې بېوزلی وي هغه د په معروفه توګه وخوري. بیا چې کله د هغو شتمني هغو ته سپارئ نو خلک پرې شاهدان ونیسئ او د حساب اخیستلو لپاره الله کافي دی. د نارینه‌و لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي که لږ وي او که ډیره او دا برخه د الله له لوري ټاکل شوې ده. او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بېوزلي راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړئ او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړئ. خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپله له ځانه وروسته بېوزلي اولادونه پرېږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپلو اولادونو لپاره څنګه ځورېدلي وو. نو باید چې هغوی له خدایه وویریږي او رښتیا وینا وکړي.